حدیث کې راځي او سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي زمونږ په علاقو کې شرعي پرده نشته چې کې نو تکلیف دی چې نه کې نو د شریعت د احکاماتو نه کار خرابېږي په شریعت کې دونه پرده راغلې ده چې د لیور نه پرده ده د لیور نه د ماما د زوی نه پرده ده د تره د زوی نه پرده ده د هر هغه کس نه په شریعت کې پرده ده د کم کس سره چې په شریعت کې نکاح جائزه ده د ماما د زوی سره نکاح کېږي او که نه کېږي کېږي د تره د زوی سره نکاح کېږي او که چاچي سره نکاح کېږي دا هم یاد ساتئ چې تره دې مړ شي نو چاچي سره نکاح کېږي چې ماما دې مړ شي الله دې په امان کې وساته نو د مامي سره نکاح کېږي نو د چاچی سره به مرترغاړو دي نه چې اختر کې ورشي او ته ورته ورترغاړو دي چاچی سلام علیک مامي سلام علیک نه جنجال هم دغه یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا د الله پیغمبره دا به مونږ دې کورونو کې څه کوو لیوران دي بابیان یې ورته وایي وی الحم والموت دا لیور د ټولو نه زیات فسادي سړی راغلی کله چې لیور موجود وي او د شریعت د احکاماتو پاس نه ساتي نو جنجال ته کله نه کله جوړیږي نو په پښتو کې او په غیرت کې د اوس هغې ته ویل کېږي چې د خپلو زنانو د عزت او د احترام او د پردې خیال نه ساتي نو دې ته څه ویل کېږي د اوس ویل کېږي خو چې دا زیاته شي نو بیا مشکلات پیښېږي ما یو رساله کتله د عربو دا ښځې نه دي خاص کر د سعودي ښځې د عربو ښځې خدای د مصر د ښځو نه په امان کې وسات دونه بې پردګي په پاکستان کې نه نشته نه که څونه بې پردګي چې په مصر کې ده کمې بې پردګي چې په شام کې ده کمې بې پردګي چې په لبنان کې ده د ټولو نه زیات فحاش ګنده سقا بېدینه مسلمانان بېدینه مسلمانان زه الفاظ ورته څه بېدینه مسلمانان نمونه جمیله او فلان فلاوي او بیروت ورته ویل کېږي که چېرته نوم اورېدلی وي په هغې کې په جانګو کې ګرځي راګرځي نو چې یو ښځه په جانګي کې ګرځي ګپ درته نه لګوم خدای کو چې په جانګو کې ګرځي تاسو جوړ وایئ دا مولیانات یې موږ ته ګپ لګوي که نه داسې مې ذهن کې راشي که جانګي ته وګوره او ښځې ته وګوره او ګرځېدل خدای هم غرق نه کړه ګرځي که نه خدای کو چې ګرځي په جانګو کې ګرځي په جانګو کې جانګې اچولي دا د لمبلو جانګې اچولي او د لمبلو په جانګې کې په بازار کې ګرځي نه چې د لمبلو په جانګې کې په بازار کې ګرځي نه دا امجد به پرېږدي تاسو سوچ وکړئ دا ځوانان به پرېږدي لړۍ لړۍ به پسې ګرځي او که نه ګرځي ګرځي که نه خو هغه ښځې مونږ نه یادوو مونږ د پاکستان او د هندوستان او د خپل غریبانان مسلمانان یادوو دوی له الله پرده د عربو زنانه د سعودي د عربو زنانه پرده کوي وا بیا دې خو پرده کوي صفا خبره او د دې ماشوم په دې دماغو کې چې کله دا چې پرده کوه پرده کوه پرده کوه نو هلته یو زنانه به یا نفسیاتي بیماره او یا به د پلار نه به پرده کوله د ورور نه به پرده کوله صرف د زامن او د خاوند نه پرده نه کوله نور یې د پلار هم کوله او د ورور هم کوله نو هسې ورته د سړي زړه دعا وکړي زه یو ځل روان وم دې ګنډېري په دې لاره باندې تاسو به مانه په بعضو خبرو نه خفه کېږئ که خفه کېږئ نو بیا نه کوم او که نه خفه کېږئ نو بس نه کوم زموږ هر کار ټیک دی خو زه په دې باندې ډېر سخت خفه یم چې تاسو په دې پټو کې په دې ښځو باندې کارونه کوئ که نو دا په ما باندې ډېر زیات بد لګي خو بس کوو نو چې څه به کوو میاصاحب ته سوچ وکړو چې خشاک نه راوړي دا زنانه اوبه نه راوړي دا زنانه او په پټو کې کار نه کوي نو زه روان وم داسې د ګنډېري دې طرف نه چې داسې چلګزي بابا نه لږ ورخوا شوم دغسې د ډیر والا خلک ډېر اوسي د دوی زنانه وه خو وه نو اوس یې لور راغستې دی او بورقه په سر کړې ده یاره زما بس زړه مې ورته متوجه شو بس دعا مې ورته اوس مې مثلا لور یې راغستې لور چې څوک راوالي زنانه نو بیا خو بورقه نه په سر کړي بیا بورقه څوک په سر کړي دې لور راغستې ده او بورقه په سر کړې ده او ځان یې سم پټ کړی دی په دې ګرمۍ کې او لور یې راغستې او ګیه په دې اوږه باندې پرته او لور یې راغستې یاره زما اړه ورته دعا کړه چې ته په دې حالت کې د لور او د ګیا د پڼ په حالت کې بورقه په سر نو تعالی د الله تعالی اوونه چې 14 جنت درکړي چې ته د پردې خیال ساتې سړي دعا وکړي که او چې دا او چې
او چې دا مرداران یې وویني زه کله ناکله حیران شم خدای دې الله دې رحم وکړي چې دا مرداران یې وویني په پاکستان کې ګورې ګپ ته نه لګو بس خبره مانه بل طرف ته ځي زه چې کوم موضوع د هغې ته راځم او موضوع زما دا ده چې غیرت ډېر ښه شی دی خو د یو حده پورې اوس که ته وایې چې وایي زما خو لور ده زما خور ده زما نوسی ده دا به زه چاله ورکوم او د هغه به ښځه وي نو دا خو ډېره بده خبره ده ښه نو چې بده خبره ده نو ته به د چا هغه کوې نو چې بده خبره ده نو ته د چا نه پیدا شوې دا مور دې د چا ښځه ده خو نه ده ده که نه نو چې دا مور دې د چا ښځه ده او تعالی هم چې خپله تورسرې درکړې ده نو دا غیر شرعي غیرت پنه کوي دې ته څه وایي غیر شرعي غیرتونه مه کوه د شریعت غیرت وکړه نرخه خو د دې عربو داسې ګنده مزاج راغلی چې دوی غیر شرعي څه هغه خو د کفر او د شرک غیرتونه راغلي نو دوی به زنانه ښخولي ماشومان چې به ماشومې وي که نه به یې ښخې کړې د دارقطني یا د دې دارمي په دې اوله کې یو حدیث راغلی دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر د مانځه نه پس چې کله را مخ راتاو که دا زه اکثر ویم نو مصنف د ابن ابي شیبه نقل کړي دي اصل کې تحفة الاحوذي نقل کړي دي چې دعا به یې کوله دا زمونږ دلیل دی چې د فرض منځونو نه پس دعا دا مستحب ده سنت او جائز راغلی ده سنت نه پس هم دا جائز ده مستحب ده نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر د مانځه نه پس دعا کوله بیا دعا چې بیا وکړه نو بیا د سحر د مانځه نه پس سیده تلل کور ته دا ښه خبره نه ده لږ غوندې به کښېنې په جومات کې چې کار دې نه وي د ګاڼۍ وار دې نه وي لو دې نه وي نوره څه قیصه دې نه وي نو لږ په جومات کې کښېنه نو چې جومات کې کښېنې نو صحابه به څه کول یا به د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خوب د تعبیر تپوس کو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب چې به چا لیدلی و د الله پیغمبر به وي خوب هم لیدلی دی صلی الله علیه وسلم خوب هم لیدلی دی نو که چا به لیدلی نو د الله پیغمبر به د هغې تعبیر وکړو او که خوب به نو لیدلی شوی نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم که به په خپله خوب لیدلی نو د هغې تعبیر به یې وکړو او که دغه نو د زړې زمانې د جاهلیت قصې به کېدې زه څنګه مسلمان شویم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ناستو خبرو کې به حصه نه اغسته خو که داسې خبره به راغله نو لږ غوندې خندل به د الله پیغمبر قهقهه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسموعه شوې نه ده خندل په درې قسمه دي ښه یو دا دی چې دا خلک داسې لږ دا شونډې دې داسې ورپي دې ته تبسم وایي څه یو ته تبسم اور پھر ان کی ہونٹوں پہ چمن کی ہر کلی مسکا رہی ہے وہی تبسم اور بیا په شونډو مبارکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه د باغ ګلونه چې دي دا ټول د دغې تبسم نظر شنو یو تبسم او یو ضحک داسې خندل چې ته لږ غوندې اواز واورې نو دې ته ضحک یو قسم هغه دا خندل دي د پښتنو خندل د طالبانو خندل چې په درېیم کور کې او څلورم کور کې اواز خلک اوري دا مکروه راغلی دي خاص کر د صوفیو دپاره او د علماو دپاره او د صلحو دپاره دا صحیح طریقه نه ده راغلې چې په قهقهه سره او په دې سره اودس هم ماتېږي چې کله دې په مانځه کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چېرته قهقهه مسموعه نه ده ذهک ته مسموع راغلی دی او تبسم به اکثر طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه یو سړی راغی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د الله پیغمبره څوک هم وي صدقه وکوي ما سره خو پیسې نشته چې صدقه وکړم وایي چې چا سره میلاو شي نو په خندا سره میلاو شي بوجه طلق الفاظ راځي دا تندې دې لږ ړوند وساته ړوند پېژنې یو خو د سترګې ړوند وي که نه ړوند تندې دې ته ویل کېږي چې په خندا باندې ابا دې مټه خورې ته به ورسره ستړي مه شي کېده به دا مخ داسې را چوڼې کړي ته به وایې د نواز شریف زوی دی د نواز شریف په مخ باندې چېرته ما خندل نه دي لیدلې دا کوشه سر یې نیولې ته به وایې د نواز شریف زوی دی بس دا لاس به د لیدل کې او دا سر به یې داسې را د تندې به یې داسې را ګونجې کړي وي دا طریقه سمه نه ده دا د روادارۍ او د اسلام طریقه نه ده د روادارۍ او د اسلام طریقه دا د لږ غوندې وخاندي تندې ړوند که بلکې دا صدقه راغلې ده څه راغلې ده خیرات او صدقه ده
نو دا صحابي راغی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې کېناست، اسلام یې راوړو چې څنګه اسلام راوړي د الله پیغمبر ما به الله بخي. ویې ولې څه ګناه دې کړې ده؟ وایي ګناه مې دا کړې ده چې زه تلم شام ته د تجارت په نیت باندې او سفر مې وګودو او د ښځې مې په ګېډه باندې ماشوم و. ما ورته ویې که الوکو شو نو ویې ساته او که چېرته جینۍ دې وشي نو چې ګورې راځم چې دا خښه کړي وي. څلور نیم 3 کاله پس چې کله رالم یو ماشومه په کور کې تاوېده را تاوېده. ما ترې نه تپوس وکړه د ښځې نه چې دا څوک ته وي؟ دا خو د دې ګاونډیانو ماشومه ده راغلې ده که. ښځې مې زر بوتله او ګاونډیانو کره کېنوله خو ماشوم خو چې خپل کور ته بیا راله بیا زه پوه شوم چې دا زما لور. تپوس مې وکړه چې څه دې وي؟ دا خو دې لور ده که نه؟ هغه لور شوې ده وي. ښه لور ده. را روانه که میلې ته یې بوځم وي سترګې وله تورې کړې را روانه یې کړه د 3 کالو 4 کالو څونه ماشومې ته سوچ وکړه. وی چې کله مې روانه کړه صحرا ته مې بوتله کنده مې وله وکنیسته او په دې خاوره کې مې ور واچوله. نو ما ته ویې چې بابا څه کې؟ او بیا زما د دې لاسونو نه زما د دې خپو نه یې لاسونه تاو کړه او ما ته ویې چې مه مې خښوه خو ما جمدی خښه کړه. یا د الله پیغمبره ما به الله تعالی په دې ګناه باندې نیسي او ما به الله تعالی دا ګناه به ما ته الله معاف کوي او که نه. صحابه وایي چې موږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جړل. وایي ما پشه خو زما د مخې نه لر شي ځکه دا کار د ډېر ناروا کړی. نو په عربو کې زنانه حقوق یې نو راغلی. زمونږ د پښتنو په معاشره کې د زنانو حقوق نشته. ګورې تاسو خفه کېږئ مخه زمونږ د زنانو د حقوقو بیخ ایستلی دی. ګورې په نورو معاشرو کې د زنانو د حقوقو له خیال ساتل کېږي. روایاتو کې راځي چې کله جینۍ واده کې یا کویدن کې نو لږ تپوس ته وکړه که ته 100 کرته او 100 کرته هم چاله ورکړې او هغې اچه نی کړې په نکاح کې او یې نی کړ دا نکاح نه ده شوې. دا جنجالونه نن سبا ولې جوړ دي؟ مونږ تاسو ته دا نه ویو چې اوس جینکۍ پرېږدی چې یاران ځله ګوري. نه یارانو ته یې مه پرېږده خو د شریعت مناسب تپوس ترې نه وکړه بچیه پلانکي له دې ورکوم ستا خوښه ده او که ستا خوښه نه ده راغلې. نه که درته ووایي چې او خوښه مې ده او که درته اظهارا ونه وایي خو بیا هم چې داسې انداز نه پته ولګي چې خوښ مې دی یا ور مې کړه یا بابا ستا خپله خوښه ده چې ته څه کوې زه ستا لور یم زه ستا خبره نه نو بیا ورکړه. او که دا نه نو په زور او په جبر باندې د بچو نکاحګانې مه کوې. دا یو خبره شوه.